السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خويندلونو زه محمد یوسف بنيرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غنی خان یو خوندور غزل وړاندې کوم او دا غزل د غنی خان د لټون په کتاب کې په 1500 پاڼه باندې رقم شوی دی. راځي چې وړاندې دا غزل وورو بیا په خبرې کوو. غنی خان وایي مینه می کوله خبر نه وم چې د ورځې مازیګر او ماښام هم شته، لکه زرکه د سپرلیوم په چړچقو خبر نوم چې ښکاري سره دام هم شته. د نیازبینې خاپیرۍ په بستر پروتم خبر نوم چې رقیب مې په بام هم شته. د ساقي په سخاوت باندې مدهوش هم خبر نوم تشیدی د جام هم شته. او سپینه شمه د محفل په خندا وایي د رڼا سره د سولو سمام هم شته. دا یوې لیونی ډک دریاب له لاړو او روبل چرته یو ښکلی مقام هم شته. زو ورځو چې د مولا دروغ معلوم کو دی وای هلته د مستی انتظام هم شته. زما عزتمندو غنی خان دا نظم یا دا غزل چې دی دا حیدرآباد جیل په سند کې لیکلی دی. غنی خان وایي مینه می کوله خبر نوم، یا الله ما خو بس مینه کوله د دې نه خبر نوم چې د ورځې مازیګر او ماښام هم شته. یو لږ ژوند دې را کړی او د دې په حساب پوه نوم چې ها د ورځې مازیګر به هم راځي او ماښام به هم راځي، یعنی د ورځې ختمېده شته دی، اختتام شته دی. ځوانۍ کې سړی ځواني نو د یو کار کوي ډېر په شوق باندې په جذبه باندې او د مرګ څه خیال هم نه چې مرګ هم راځي. غنی خان هم وایي چې یا الله ما خو ستا سره مینه کوله یا می د مینې دعوه کوله، دام کېدی شي یعنی دعوه می کوله په ژبه چې مینه خو څه چل وشو ما وی مینه به کومه او هغه ژوند لاړو، یعنی ځواني ختمه شوه او مینه د ځوانۍ څیز دی. ما ته پته نه وه چې ځواني به هم ځي، یعنی زما په ځوانۍ باندې مازیګر هم راغی او ماښام هم راغی. لکه زرکه د سپرلیوم په چړچقو خبر نوم چې ښکاري سره دام هم شته. زه داسې ومه په دې مینه کې لکه څرنګې چې د سپرلي زرکه چړچقې وهي. اوس دا چړچقې چې زرکه وهي نو څه دا ځان ښکاري ته په ګوته کې چې راشي زه دلته یم، هغه پسې لاړ شي دام ورته ارتاو کړي. نو غني خان وایي چې ما خو ستا سره د مینې دعوې کولې خو خبر نه ومه چې یاره ستا سره دام هم شته، زه دې ګیر کړم په خپل مینه کې. او دا حالات چې په غنی خان باندې راځي نو دا هم د الله د مینې هغه نښې دي. الله سره مینه کوله ځکه الله سبحانه وتعالی د ډېرو کیفیاتو نه تیر کړی دی. لکه زرکه د سپرلیوم په چړچقو دی خو د باچا خان زوی و، د باچا خان یو ډېر لوی خاندان د پښتنو مشر، بیا د هغه مشر زوی نو په کار ده چې د ژوند د رونقونو نه ډک وي. خو چې کله د الله سره مینه شروع کړې ده نو د هغې وخت نه په ده باندې ازمایښونه دي، څه د پلار د طرف نه او څه د عشق په بنیاد باندې. د نیازبینې خاپیرۍ په بستر پروتم خبر نوم چې رقیب مې په بام هم شته. غني خان وایي چې زه خو د یو نیازبینې خاپیرۍ په هغې بسترۍ باندې پروتم بې خبره بې پروا، دا راته علم نه و چې ښه په بام باندې رقیب هم ولاړ دی، یعنی زما سره د مقابلې هم څوک شته دی او زه به هم د چا نه خطره کوم. زما خو اړو خطره نه وه، بس زه خو د خپلې محبوبې سره پروت وم او چې مې کته نو هغه رقیب مې هم په بام باندې ولاړو. دا کیدی شي چې شیطان ته اشاره وي. د ساقي په سخاوت باندې مدهوش هم خبر نوم تشیدی د جام هم شته. او بیا ساقي غني خان الله ته وایي او الله سخي دی. په ژوند کې الله سبحانه وتعالی بعض خلکو له بې حساب ورکوي، بلکې هر چا له ورکوي. چې کله الله په ورکولو راشي نو د اغستونکی چې دی دوکه شي او د خیال همیشه د پاره به دغه نعمتونه زما په سري، خو نه حالات یو شان نه وایي چې په یو حال باندې الله وي. نن ځواني دا سبا به بوډایي، نن صحت دی سبا به چې دی بیمار یو، نن چې دی
ژوندی سبا به مړې، نن مالدار سبا به غریب، نن په فایده کې سبا په تاوان کې. نو غنی خان وایي چې یاره د ساقي په سخاوت باندې مدهوش شم، خبر نوم تشیدی د جام هم شته. زه خو نشوم مدهوش وم د ساقي په سخاوت باندې چې ماشاء الله زما ساقي مال ډیر سره کوي، به حساب راکوي. خو دا راته پته نه وه چې ها دا دنیا ده او په دې دنیا کې د ساقي جام هغه تشیږي هم. الله سبحانه وتعالی ورکړه چې دا عطا چې دا په دنیا کې دا محدوده ده او انساني ګڼي چې دا ولا محدود دی. د مرګ نه پس چې کوم الله ورکړه کوي نو هغه لا محدود دی. نو غنی خان دا خیال و چې را دا بم لا محدود دی، خو بس ما ته اوس پته ولګېده چې ها د جام هم تشیږي، ځکه چې دنیا ده، دنیا قانون داسې جوړ کړی دی چې ټول نعمتونه به خامخا زوال بول راځي، عروج د وخت پوری بیا زوال وي. سپینه شمه د محفل په خندا وای د رڼا سره د سولو سمام هم شته. یا رحمان دغه غنی خان یو ډیره بهترینه خبره کوي چې دا محفل کې چې کوم سپینه شمه دغه کیږي بلیږي، دا په خندا مونږ ته سوی وای د رڼا سره د سولو سمام هم شته. څوک چې رڼا ورکوي نو دی به سوځي هم. غنی خان په جیل کې دی او د باچا خان زوی دی. باچا خان د پښتنو مشر دی. دی پښتنو له رڼا ورکوي. نو د دې مثال د شمع دی. باچا خان او د باچا خان اولاد دا شمع ده. نو چې شمع ده د شمع کار رڼا ورکولی ټول پښتون لا، ټول خطې لا، ټول سیمې لا. نو چې دی رڼا ورکوي نو هسټل به کېږي سوځي به. د رڼا سره د سولو سمام هم شته. منګه ټیک ته شمع وایي په محفل کې خاندي ته په خندا درته وایي چې زه بلیږم تاسو ته رڼا درکوم، خو د رڼا سره سره زه سوځم. یعنی کو تاسو ته باچا خان او د باچا خان بچي، د باچا خان نسلونه دا تاسو ته ډیر څه دغه ښکاري چې ماشاء الله کو مزید نو د دې دي، حالان کې دا غریبانان سوځي. دا یوې لیونی ډک دریاب له لاړو او بل چرته یو ښکلی مقام هم شته. بیا غنی خان خپله خبره کوي، د خپل روح بدلی دلته کې چیرې دا دلته زمونږ سره څه کېږي، زه څه کوم، زه څه غواړم. نو غنی خان اوس د دې طرف نه روح بدلی او زی د الله په مینه باندې ځان مستی چې دا یوې لیونی ډک دریاب له لاړو. لیونی ډک دریاب له لاړو، څه خبرې کولې؟ ډک دریاب څوک دی؟ الله او د الله مینه. او بل چرته یو ښکلی مقام هم شته. وی چې زه لیونی دا وی چې مونږ خو دا ورو چې بل مقام هم شته دی ښکلی. مقصد دا دی چې د دنیا د عروج او زوال په دې کې خو انسان دل شي. د دنیا چې کوم مجرنده ګرځي دا خو سړی وړکی دلکی. نو راشه بل پله پړاو واچوه او پړاو چاته دی؟ هغه الله ته او د الله مینې ته دی. یعنی دنیا نه زړه موړ کا، لاړ شه هغې ښکلي مقام ته. نو غنی خان دلته کې په جیل کې دننه عزم کوي د مینه د الله سره جوړیږي. زما عزتمندو، نو دا سوی او بل چرته یو ښکلی مقام هم شته چې نه دا د حکومتونو دا منډې، دا سیاستونه او دا د قام د بیدارولو تحریکونه او دا چغې او چغې زنده‌باد مرده‌باد، د دې نه یو ډېر ښکلی مقام څه دی؟ هغه د الله سره مینه ده. زه هغې ډک دریاب له ځم. نو غني خان هغې ډک دریاب له لاړو او زه ورځو چې د ملا دروغ معلوم کو، دی وایي هلته د مستۍ انتظام هم شته. بیا وایي چېره زه چې ورشو چې د ملا دا دروغ معلوم کو، ځکه چې دی خو لګیا وایي چې د الله سره د مستۍ انتظام هم شته دی. نو ګورو زه الله له ځم چې الله ما مستی که نه مستی. خو زما عزتمندو دا د غزل دا ټول مضمون چې دی نو دا د غني خان د الله سره د مینې نتیجه ده. ځکه د څه وایي چې مینه مې کوله خبر نوم چې د ورځې مازدیګر او ماښام هم شته، لکه زرکه د سپرلیوم په چړچقو خبر نوم چې ښکاري سره دام هم شته. د نیازبینې خاپیرۍ په بستر پروت خبر نوم چې رقیب مې په بام هم شته.
د ساقي په سخاوت باندې مدهوشم خبر نوم تشیدې د جام هم شته سپینه شمه د محفل په خنداوای د رڼا سره د سولو سمام هم شته. دا ټول مضمون چې دی نو دا ټول کیفیت چې په دې غنی خان راځي نو دا د الله سبحانه وتعالی د مینې په نتیجه کې راځي. الله چې څوک ځان ته نږدې کوي په چا باندې مین شي نو د مینې اسلوب دا دی چې د په حالات راولي په دې حالاتو کې د الله نه علاوه بل څوک مرسته نشي کولی او دته د الله نه علاوه بل څوک یادېږي هم نه بس د الله ته متوجه شي چې الله ته متوجه شي د حالاتو نه بیا لطف اخلي خوندونه ته اخلي چې خوندونه ته اخلي خوندونه ولا دومره خوند ورکي چې د الله شي چې د الله شي زما عزتمندو نو الله ډک دریاب دی او دغه ډک دریاب ته چې دی یو ښکلی مقام دی د الله سبحانه وتعالی لټون نو دی د الله په لټون کې وځي او بیا د الله په لټون کې ژوند تیر کی او وایي چې زه ورځو چې د مولا دروغ معلوم کوم مولا خو وایي چې د الله سره د مستۍ انتظام دی څوک چې د الله شي بس دا چل بوشي هغه چل بوشي تاسو به ګورئ نه زموږ د تبلیغیان وروڼه که نه چېرې د الله شه نو دا وکړو دا چل بوشي دا چل بوشي نه زما عزتمندو د الله مینانو چېرته سم وخت نه تېر کړی همیشه دپاره په هغوی باندې څه نه سازمایشي او هم دقه خبره کوي چې زه ګورم د مولا د دروغ نو مولا چې سوی دا دروغ وي زما عزتمندو په خپله دا مشاهده ده زما چې څوک الله له لاس ورکړي نو دی به په قلاره کښېني مستۍ انتظام دلته نشته دلته کې به دی سم داسې مږي به او چې وی مږي نو اله ولا مقام ورکړي په دنیا کې چې ته زما یار شوې لاس ولا ورکړي غاړه ولا ورکړي او بیا د مزو سر کېږي خو په آخرت کې دلته نه او دلته کې چې څوک وایي چېرې څوک د الله شي نو الله د هغوی شو بیا چې دی څه غواړي نو به د ماسپښین او د مازدیګر منځله چې دی مدینې ته ځي او ناس به دلته یو مونځ به هلته کوي او دا ته وګوره په پلاني باندې الله څومره رحم وکړو دا ولې ګوره په تبلیغ کې وته دا وګوره بچی نه حافظ جوړ کړو عالم جوړ کړو ګوره څومره رحمونه پې وشو دا مولان او تاسو ګورئ زموږ دا مولان صاحبان څه وایي تاسو اورئ که نه چې لکه د مولا څومره تنخوا ده وایي 3000 وایي لکه د ډي سي څومره تنخوا ده وایي 3 لکه نو تاسو وګورئ ډي سي ځان وژني خودکشي کوي چېرته تاسو یو مولا لیدلی ده چې خودکشي کړې ده د هر چا نه ښه خوري خسکي او ښه غوندي زما عزتمندو دغه د الله والا نه دی او چې الله والا وی دی به سم تک زیړ به دی به دا غټ سټ نه کوه بل مې یو ملا صاحب لیدو یو مرید پې نشانه چاپي کوله او دا سټ یې ښکارېدو په خدای یقین وکړه سم داسې هغه ساتلی څاروی نه بخښنه غواړم خو داسې دا الله والا خلق دومره نه غټېږي زما عزتمندو نو مقصد مې دا دی چې کوم سړی دا خبره کوي چې څوک د الله شي نو د په مزو سر شي نو مزو سر نشته په دنیا کې حالاتو نه به تېرېږي او چې تیر شي الله ولې یو مقام ورکړي زما عزتمندو بیا هغه مقام په ده باندې چې کوم ازمایښونه سختې راځي هغه د بادشاهي د تختونو نه دې عاشق ته خوږې او ښکلې ښکاري په بادشاهي به یې څوک ورنه کړي نو دا د غني خان نظم و او که چېرې ستاسو خوښ شوي نو بس تاسو هم بل ته رسوئ الله به تاسو له اجر درکړي او خدای پاک په دې رضا کېږي الله مو خوشحاله کړي